راوځه راوځه ولې کنه دغه په دغه وکړه کنه بس هګۍ په جیب کې دی واچوه هغې پټې کړي یاره زه خو وایم چې همدا اوسې فکر وکړه چې یو ما موږ ورځ په موږ کار کوي دا ښه باندې ورته یو ګړی خو موږ ته سم د وسایي حق لرو داسې به وکړي د استاد قدم څنګ ته کښېنه ورته ووایه تا موږ ته باید ته نن سورکړی چرګ راپوخ کړې د چرګ یخني را باندې وخورې که دا رقم د چرګ یخني ورته سینې ته ډېره ګټه کوي ما ورته ډېر یخ اوس ډېره واوره م پاک کړله ډېره واوره پاک کړه او چرګ یخني او چې پام کوه چې جیب ته دې څوک پرې نږدې سوي السلام علیکم استاد وعلیکم مریا دغه مې ټول پاک کړو راځه دلته کښېنه دلته کښېنه او ټول مې پاک کړو سربداله دا چې شی وکړل چیرې وي ما ټوله کوزه پاکه کړله هغه مې پاک کړله خو استاده دغه وکړه که نه سنبدال استاده سنبداله قدم استاده قدم استاده ته سورکوړی چرګ او ښایسته شوروا جوړه کړه او ایسته به یخني کړو او وبې خورو یخني کړی چرګ داسې غرونه خو دې چپه کړل کار مې وکړو استاده کار مې وکړو اوس چې کار خو دې وکړو چې زه هم له کار وکړم څه شی استاده د ودرېږه نږدې شه دغه دی لاسونه پورته کړه ولې ته لاسونه پورته کړه خبره ولا دوه به کوم یا خدا دعا مه کوه لاسونه پورته کړه څه شی استاده ما شی نه دي کړي ما خو شی نه دي کړي هغې هغه چرګې هغې اچولې وي چرګې اچولې تا خو نه وې اچولې نو دا کار چې شی و د دې سره نو دا خو ستا نه دا خو چرګې هغې دي دا چا خبره ده د چرګ نه دې حیا رانغله دا د استاد بله دا نه یم درې دانې هګۍ وې چرګې وې د ستا خو نه وې ستا خو نه دي چې هګۍ ما نه دي ښایي د چا دي خو چرګې اچولې وې که خو چرګه د چا ده ګوره غله نن دې د چرګې د هګۍ نه غلا شروع کړه سبا به چرګۍ سبا به پسۍ بله ورځ د غویۍ چې دا اصل نن نه دې له خیره د دې غلا نه بېغمه کړم کلمه دې په ځان چوپ کړه ځان ټینګ کړه کلمه دې چوپ کړه ولګېدې که نه ولګېدلې بیا غلا وکړه په مې نه ده ویشتې په مې نه ده ویشتې نه مې راسته خو ویشتې نه مې چپه حکومت یې که د پسې راغلی چې تا کارګر پر پښه ویشتلې هم به په غټ فساد مرمۍ پکې نه وه زمريه خالي مې ډار کړی ده خالي مې ډار کړی پرېږده سربدارې له ګوډه چې غلا ونه کړي په کوم ځای کې ولګېده وینه یې کمه ده وینه منځ کې ماته وچه شوې ده لیوانه یادې که مرمۍ ومې ډار ولګېدلې خود ولګېدلې چې نوره غلا ونه کړي غلا نه توبه وباسه که دې مرمۍ تېرومه بیا توبه دا ده چې توبه وکاږله نه دا نه ولم دا ده چې توبه وکاږله د توبې په خاطر ده چې ښه سړی شي دا د خوشحالۍ یوه ډزه بس ډزه پاسه راوکېنه ورته اوس ځان ګرم که لیونیه چې بیا هغه واوره